قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت سرا درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمند مسلمانان ورونو کورونو کې اوریدونکو خویندو میندو، اللہ تبارک و تعالی دا تمام دنیا د یو نارینا او زناننا پیدا کړی دی. قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. د سورہ نساء ابتدائی آیات کریمہ دے اللہ تبارک و تعالی دے آیات کے تمام مخلوقات تا خطاب کرلے دے. بعض زینو کہ اللہ تبارک و تعالی پہ یا ایہا الذین آمنوا سرا مومنانو تا خاص خطاب کی، او بعض زینو کہ اللہ تبارک و تعالی عام خطاب اغو فرمائی. ندی صورت ابتدا کے اللہ تبارک و تعالی یو عام خطاب کرے دے چی یا ایوہ الناس، اے تمام انسانانو، اتقوا اللہ، دا اللہ نہ اویرے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دا آغی اللہ نا و دا آغی رب نا اویرے گے چی تاسو دا یو نفس نا تاسو پیدا کریے. علماء کرام لکھی، مفسرین لکھی چھے د سورہ نساء کے اللہ تبارک و تعالی د زنانو د حقوق ذکر کرے دے، د زنانو متعلق احکامات دے کہ اللہ ذکر کری دی. نزکا اللہ مخ کے د یا ایوہ الناس اتقو خطاب اکو چھ گوری د زنانو د حقوق پا بارکے تاسو دا اللہ نہ اویرے گے. ماتا کا نظر واچو د اسلام نمخ کے د زنانہ کم حقوقو، زنانہ تبا چا کامل انسان نوے، وسم سا خلق دا سشتا جوی دا نمگڑے انسان دے. سا خلق دا سشتا چی اغوی دا زنانہ متعلق داوائی چی دا زنانہ دا یو شیطان اللہ دا دی انسان سر لگولے دے.
او بعضې خلقو د زنانو حقوق داسې پیمال کړي وو چې کله به د زنانه خاون مړ شو د کفارو دا رواجو نو هغه زنانه به چې کله خاون به وله سیزو اقه زنانه به د هغه سره هغې اور ته واچوله او څه خلق به کې داسې امو چې کله به د ښځې خاون وفات شو مړ به شو نو د هغې سړي میراث چې به تقسیمېدو نو د هغه دا ښځه به هغې مشر بچي ته به میراث کې پاتې کېده هغه به په میراث کې وړه داسې خلق تیر شوی دی زنانه ورته به داسې په سپک نظر باندې کتل داسې خلق تیر شوی دی چې کله به زنانه باندې خپل ماهواري رالله یا به بچی پیدا شو دا به په یو ځای کې بنده کړله د دې د لاسه به خوراک سکاک نه کاو د دې سره به تلل راتلل تګ راتګ ملاقات نه کاو دا به په یو ځای کې بنده کړې وه ګیره کړې به یې وه چې کله به دا د هغې خپل بیمارۍ نه صفا شوه بیا به هغې دا د ځان خواته راوستله اسلام راغی اسلام زنانه ول خپل حقوق ورکړه که زنانه مور ده نو د خپو د لاندې جنت الله یخې دی کلور ده د الله د طرفه یو نعمت دی کو خور ده نو دا یو عزت دی او کو بیبی ده نو دا د ژوند ملګری ده څومره ښایسته حقوق اسلام زنانه له ورکړل اسلام ډېر ښایسته دین دی اسلام ډېر ښکلی دین دی په دې کې د هر یو انسان د حق خیال ساتلی شوی دی د هر یو کس د حق لحاظ دا پکې ساتلی شوی دی حال دا دی چې غلامانو تم اسلام خپل حق ورکړی دی حال دا دی چې حیواناتو چرندو پرندو ته دې تم الله پاک خپل حق چې دی هغه ورکړی دی موږ وایو اسلام څه کړي دي تاسو اورېدي نه دي چې عربو کې به کله جینۍ پیدا شوله نو هغوی به هغه راواغسته او ژوندی به یې ښخوله ولې ځکه دا به رالویږي دا به سبا زه بل چاته به نکاح کوم بل چاته به ورکوم د دې به بچي پیدا کیږي دا به هغوی یو عیب ګاڼو دا به هغوی یو بدنامي ګڼله د دې وجې نه به چې دا چا کره جینۍ پیدا شوله نو هغوی به هغه راواغسته د خپل زړه ټوکړه هغه به یې ژوندی په خاورو کې ښخوله داسې جهالت اسلام راغی حق یې ورکو د مور حقوق یې وښودو چې مور ستاسو څه ده د دې خدمت کوئ د دې د قدم لاندې الله جنت یخی دی الجنت تحت اقدام الامهات جنت الله د مور د قدمونو د لاندې یخی دی یو محدث دا حدیث تلاوت کو وی چې راشه زه نن د دې حدیث په ظاهر باندې عمل کومه چې حدیث کې راځي چې جنت د مور د قدمونو د لاندې دی دی راغې خپلې مور له خپې چاپي کړلې او بیا د خپلې مور د خپو تلی په دې خپله ګیره باندې صفا کړل او دا ګیره یې راواغسته او د مور د خپو دا تلی دی پې صفا کړل هغه دوړې خاورې دی یې ترېنه لرې کړی سحر چې شیخ صاحب درس ته راغی کېناست یو شاګرد راغی وی چې ما بیګا خوب لیدلی دی وی خوب کې مې تاسو ولیدی چې د جنت یو باغچه ده تاسو هغې کې ناست یې مزیدي خوندونه دي راحت دی سکون دی اطمینان دی خو یو عجیبه منظر مې ولیده چې ستاسو دی ګیره مبارکه کې ملغلرې دي د لرې نه هغه رڼاګانې کې پړقا کې ډېر خوند او مزه کې هغه محدث هغه شیخ ورته وایي
بالکل وی دا ما بیگا په دې حدیث باندې عمل کړی دی چې الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دی ما به دې ګیره باندې د مور خپې دا صفا کړي دي د هغې تلي مې پې صفا کړي دي د هغې دوړو نه د هغې شګو نه د هغې خاورو نه الله ملغلرې چې دی هغه روغې کړي نو زما عزتمندو اوریدونکو ورونو د خپل مور پلار ډېر قدر احترام کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې تللی دی یا خوب کې د جنت یو نظاره ګوري جنتیانو کې د یو صحابي تلاوت جنت کې اورېدل کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کو دا تلاوت د چا دی وی دا خو د هغې پلان کې صحابي دی ستا د هغې صحابي تلاوت دی نو وی خو په دنیا کې دی دلته د هغه تلاوت سکی جبریل امینو ته عرض کی وی د الله حبیبا وی دی د خپل مور سره ډیر زیات احسان او خسلوک کی دا هغې په انعام کې الله دتا دا انعام ورکړی دی چې کله دی دنیا کې تلاوت کی الله په طور د انعام د داغه تلاوت جنتیانو ته براه راست اوري ټول وایي سبحان الله دا بس شي باندې دا د مور په خیال ساتلو باندې نو زنانه کو مور دا نو د خپو د لاندې الله جنت یې دی زنانه کا لور دا زما ستا د پاره یو نعمت دی حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا کر چی لور پیدا شولا یای دولونا یا دریلونای او دید آغی صحیح معنو کے تربیت اکی داغی دو حقوق و خیال اساتی داغی صحیح تربیت تعلیم و لور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دی با جنت کې زما سره داسي نبی علیہ السلام داسې کړل لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یوځي وی دا کس په زما سره جنت کې دغه شانتي یوځي او زنانه که خور دا یو عزت دی خور دا په خپل ورونو باندې ډېره زیاته خفه کېږي تا د خپل ورونو د خپل مور پلار ډیر زیات خیال ساتي داغي سره مینه کی او سلورم نمبر زنانا دا که خزه دا د خاون خزه دا خاون دی په دغه اعتبار سره دا د زندګۍ ملګری ده دا ستا د کور آبادون کې ده نو زنانه ولا اسلام ډیر ښایسته حقوق دا ورکړي دي په هر اعتبار سره چې دی اسلام ولا ډیر مزیدار او ډیر ښایسته حقوق هغې له ورکړي دي څه صحابیات رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله نارینه چې دی دوی زمونږ نه په اعمالو کې ډېر مخکې تلي دي ځکه دوی د جهاد په میدان کې لګیا دي جهاد کی او د جهاد اجر او ثواب دوی ته میلاویږي او بیا دوی جماعت کې د جمع منځ کې د جمع ثوابو ته میلاویږي ته الله رسول یې مونږ خو د دې ټولو نه محروم یو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې کما زنانا د شپې د خپل بچی سره شپرون کی بچی جاړي او دا د خپل بچی سره ویخه ناسته ده هغه قلاری هغه لپې ورکی شپه په دقه شانتي اوته نبی علیہ السلام فرمایي وی دې زنانه تبا دومره اجر او ثواب ملاویږي سمر اجر او ثواب چې مجاهد تا په بارډر باندې د خپل ملک د نگرانه اجر او ثواب ملاویږي
دومره به دې زنانه ته د دغې شپې د روڼولو اجر او ثواب میلاویږي ټول وایي سبحان الله او کومه زنانه چې په خپل کور کې د منځ کې نبی علیه السلام فرمایل وې دې زنانه ته به د نارینه د جمع د اجر او ثواب عمرې ثواب میلاویږي